هغه افغان مسافر چې په پاکستان کې بند پاتې دي د افغانستان سفیر لخوا ورته ډیر ښه خبر. راځئ چې افغان سفیر عاطف مشل پاکستان کې افغانانو ته څه وویلې. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. ډیری افغانان په پاکستان کې بند پاتې دي چې له سختو مشکلاتو سره مخ دي. اکثریت د مریضانو تداوی لپاره تللي وه. له دغه خلکو سره پیسې ختمې، قرنطینونو کې ګیر او مریضان ورسره پاتې دي چې په سختو حالاتو کې ورځې او شپې سبا کوي. نو ولسمشر غني مجبور شو چې د پاکستان پوځ مشر باجوه سره ټلیفوني خبرې وکړي او د تورخم پر لاره ورسره وغږېده. تورخم او سپین بولدک لارې به د 3 ورځو لپاره له یوې لورې پرانیستې وي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر عاطف مشل په خپل ټویټر لیکلي دا لارې به د راتلونکي دوشنبې اپریل 6 تر 9 پرانیستې وي. د زیاته کړې هره ورځ به د تورخم او سپین بولدک له لارې زرګونو تنو د اوښتو زمینه برابره شي. تورخم او سپین بولدک لارې به د اپریل میاشت له 6 تر 9 تاریخ پورې د 3 ورځو لپاره به یو طرفه ډول خلاص شي او هره ورځ به له هرې لارې تر 1000 نفرو د اوښتو زمینه سازي وشي. د مارچ پر 19 هم ښاغلی مشل په خپل یو ټویټ کې د پاکستان د هغې پریکړې هرکلی کړی و چې د چمن دروازه د خوراکي توکو او ترانسپورټ پر مخ بیرته پرانیزي. ښاغلي مشل پر ټویټر لیکلي و دا ګام د پاکستان د بهرنیو چارو له وزارت سره تر اوږدو خبرو وروسته اخیستی دی. نوموړي ویلي د کورونا وایرس د ویرې خپرېدو پر مهال دغه ګام د دواړو هیوادونو د دوه اړخیزو اړیکو ښه کېدو پایله کیدای شي. د مارچ پر 2 پاکستان د کورونا وایرس په تړاو اندېښنو له کبله په چمن کې له افغانستان سره یوې اونۍ لپاره خپله دروازه وتړله. که څه هم د چمن پر دروازه د تېرې یوې میاشتې راهیسې مسافر څارل کیږي او د کورونا وایرس له معاینې وروسته پاکستان ته د تګ اجازه ورکول کیږي، خو بیا هم پاکستاني چارواکي په دې ویره کې دي چې هسې نه کوم مسافر له افغانستان نه وایرس پاکستان ته انتقال کړي. پر چمن دروازه هره ورځ تر 100,000 زیات کسان تګ راتګ کوي. د افغانستان په ختیځ کې پر ډویرن کرښه د تورخم لاره د تیرې اونۍ له دوشنبې 26 کب او مارچ 14 را په دې خوا تړل شوې وه. د مارچ په 6 د پاکستان لومړي وزیر پر خپل ټویټر پاڼه خبر ورکړی چې بار وړونکي موټرو ته د چمن سپین بولدک له لارې د تګ اجازه ورکړې ده. درنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډیر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بل ویډیو مو په لوی رب سپارمه.